نتیجه لاسته راوړل وخت اخلي. مثلا د یو تجارت جوړول، د یو کتاب لیکل، ښه جسم لرل او یا هم د یو کورنۍ په ښه ډول تربیه کول چې دا غټې لاسته راوړنې دي چې کلونه وخت نیسي. نو دې لپاره تاسو د 2 وختونو په اړه سوچ وکئ چې یو ساعت او بل 10 کاله دي. مطلب تاسو چې په راتلونکي ساعت کې څه ترسره کوئ، تاسو به د 10 کاله وروسته نتیجې طرف ته وړي. یعنی له اوس نه د ورزش داسې عادت جوړ کړئ چې 10 کاله وروسته ښه بدن ولرئ، او یا هم د اوس نه داسې اجتماعي عادت جوړ کړئ چې 10 کاله وروسته د خلکو سره ښې اړیکې ولرئ، او یا د اوس نه داسې علمي عادتونه جوړ کړئ چې 10 کاله وروسته لوی علم ولرئ او تعلیم یافته شخصیت واوسئ. ځکه په انګلیش کې یو متل هم دی چې کار د ورځې وکړئ او سوچ د لسیزو ولرئ. نو 10 کاله وروسته چې په کوم مقام کې ځان لیدل غواړئ، له اوس نه ورته د ورځې لږ وخت ورکړئ. نو 10 کاله وروسته به ښه ژوند هم ولرئ او هغه څه مو چې غوښتل هغه به مو لاسته راوړي وي. هو، دا کار به ورو وي او وخت ته ضرورت لري، ځکه پرمختګ په یو دم نه رامنځته کیږي. خو که ورو پرمختګ مو قبول وي نو له اوس نه ورته اقدام وکړئ، او که ورو پرمختګ مو قبول نه وي نو هر کال به مو صرف عمر زیاتیږي او هیڅ پرمختګ مو پکې نه وي کړی. نو یو ورځ هم بې له داسې کاره مه پرېږدئ چې تاسو ته په آینده کې څه ګټه نه در رسیږي.